دې تخریب کې چې دا کورونه هم دي دکانونه دي یعنی زیاتره نور مارکیټونه دي او د دې ترڅنګ لکه څنګه چې موږ وګورو دې لاس کې غوستا حتی یو پانتون هم د بایزید روخان څنګه جوړول سخت دي او ورانول؟ یاره جوړول سخت دي. جوړول سخت دي. ورانول خو ډېر اسانه کار او نو واه څه چپه شي. نو کنه بس واه او چپه. نو کار هم پاتې سبا ته. کار هم پاتې سبا ته نور کاریګر راوستي ول بس خو ماشاءالله کار یو باسه. دا چې موږ د خپل د تاسو په اجاره نیو. موږ په اجاره نیولې ده موږ زرکاران. دا دی بل چا ده. دا دی بل چا ده. زه خو خپله په دې پلان باندې خوشحاله یم چې سر ته ورسېږي ډېر به ښه شي. دا نیک کار ده. دې له خاطره همدا اوس سرمانه ته کامره هغه لاسته واړوه ګورې څنګه بیروبار ده. بیروبار د لارې بنده دی مشکل د خلک وره مریض وي بیمار وي وره پوه شوي ډاکټر ته شفخانې ته رسیدګي نه شي کولی. خلکو ته سهولت کېږي دې په جوړولو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ستړي مشه ګران لیدونکو الله دې وکړي چې راستئ روغ او جوړ اوسئ. سیلاب ردواله زلګای اساس په درانه چوپړ کې د کابل پلازمینه کارتیناو بازار څخه حاضر یم. ګرانو لیدونکو نن راغلو کارتیناو پلو همدارنګه تاسو وینئ تخریب روان ده. ورونه دوکانونه دي یا بل منزلونه چپکایي او هغه ګاډر یا دستک څه دي هغه غواړي واخلي او خرڅ کړي. دې له خاطره نقشه راغلی ده او دا چې تخریبېږي د کارتیناو بازار څخه نیولی تر سر تپې پورې مکمل تخریبېږي او ویلل کېږي چې یو بل روډ یا سړک جوړېږي. نو زه هم راغلم تر څو دې تخریب لپاره تاسو معلومات چمتو کړم او پوه شو چې دې تخریب کې څه شی تخریبېږي. دوکانونه ورکې دي شفاخانې دي او همدارنګه مارکیټونه کوم ځای نه تر کوم ځای دي. دې له خاطره به ورونو سره هم خبرې وکړو د دې چې اوسېدونکو سره لا زیات معلومات به تاسو سره ارائه کړو. د مون ملتیا وکړئ سر تر اخر د شیبو مل اوسئ. سلام علیکم ورور. وعلیکم السلام محترم تاسو ښه یاستئ کراینا خیر اوسئ مننه خپله ښه یې. بس شکر د الحمدلله ژوند تېرېږي او د افغانستان ټولو خلکو ته سلامونه وړاندې کوم چې خدای تعالی وکړي روغه جوړه او په صحت تندرسته اوسېږي. نن تاسو څرنګه چې دلته راغلي وئ دا حالات مو څېړل بررسي مو کوله او څه معلومات مو ترلاسه کول. نو موږ سره یو څه معلومات شته دغه باره کې د اتمې ناحیې مربوط دی کارتیناو ده. نو دا چې دا د اتمې ناحیې د ښاروالۍ له طرف نه دا ساحه چې دا تخریب کېږي او د هغوی ډېر ښه پلانونه لري راتلونکي کې چې دلته یو ښایسته روډ جوړ کړي یا سړک جوړوي. نو دغه سړک چې دا که نه یو څه بیروبار به د دغه اتمې ناحیې کم شي. لکه څرنګه چې موږ تاسې وګورو دا نن او سبا کې د اتمې ناحیې دا کم بیروبار چې دا که نه یعنې زښته زیاته خپله د ځانګړی مارکیټ وګورئ او دا نورې سایې وګورئ. سړک ډېر تنګ ده خلک نشي کولی چې سم تګ او راتګ وکړي عبور وکړي او د همدې ترڅنګ نن او سبا کې هلته زیاتره کاریګر خلک دي دوی کار کوي یعنې هلته ګرځېږي دا غرفې لګولې دي یعنې بیروبار زښته زیات د موټرو هم بندر زیات منځته راغلی ده او دغه سړک په نن سبا کې اوس دوی اپلای کوي یعنې جوړوي. لکه څرنګه چې موږ دا شاوخوا وګورو دا ساحه یعنې تخریب روان ده کار پرې روان ده او دا څه دوکانونه کم مارکیټونه چې دغه لاین کې ول ښي لاس کې دغه اوس د هغوی له منځه وړي او په راتلونکي کې دلته یو ښکلی سیسټم یعنې کوم ډیزاین باندې دوی چې روډ غواړي جوړ کړي او دغه جوړوي دا بهتره ده د موږ ټولو افغانانو دپاره دغه ساحه کې یو ښایسته روډ جوړ شي او دا بیروبار هم کمیږي ورسره دغه ترڅنګ دا نور سهولتونه دلته برابرېږي ځکه شا طرف مونږ لرو هلته خلک د بیرته کم دوکانونه کم شیان چې دوی غواړي بیرته فعاله کړي جوړوي. دا اوس چې وګورو دلته یو څو دوکانونه بیرته فعالېږي نو د همده ترڅنګ کله چې سړک جوړ شي دا دوکانونه هم فعالېږي نو په دغه ساحه کې به دا ډېر یو بهترین کار وي چې ترسره کېږي. ساحه به ښه ورور موږ ته خو معلومات راغلی چې هغه لاس هم تخریبېږي. آیا رښتیا ده؟ بالکل بالکل زموږ یو څه ملګري په ناحیه کې دي نو د هغوی هاخوا طرف ته هم شروع کوي
وخت پاتې اول دغه طرف جوړوي وروسته له هغه نه بیا د اتمې ناحیې له هغه طرف نه ښی لاس هغلته هم کار شروع کوي. یو څه دوکانونه مخکې دي هغه تخریب شوي دي نو دغه هم دغوی غواړي چې هغه طرف کې هم یو سړک جوړ کړي ځکه 5 سړک هلته جوړېږي 2-3 سړک هلته دي یو به داسې یو بل جوړېږي 5 سړک دا به ډېر یو ښه سړکونه وي او ډېر ښه عبور به پکې کېږي د موټرو تګ لاره ټوله ښه ازادېږي یعنې خلکو ته به دومره مشکلات نه وي لکه څرنګه چې مخکې یا دا اوس حالات کې موږ دا مشکلات ښه ورور که معلومات راکړې دې تخریب کې کورونه دي دوکانونه دي نور څه شی دي؟ بالکل دې تخریب کې چې دا کورونه هم دي دوکانونه دي یعنې زیاتره نور مارکیټونه دي او د دې ترڅنګ لکه څنګه چې موږ وګورو دې لاس کې غوستا حتی یو پانتون هم د بایزید روخان خو دغه فکر کومه باشه د ترې دغلته به دومره زیات مشکل نه وي ځکه ساحه یې پراخه ده تقریبا تر 1 مترو پر ده سړک خپل عموما کې چې تر 10 مترو پورې هغه پراخه سړک جوړیږي او دې طرف کې خاص دومره مشکل نه ده. یو دا مشکل و چې دا کم دکانونه په دې لاین کې ول دغه لري کېږي او هغه طرف کې چې دلته مونږ لیدلی شو څه بلډینګونه دي نور داسې خپله غټې سایرې مسجدونه دي کورونه دي شفاخانې دي او بالکل شفاخانې په هغه لاس کې دي او داسې غټ غټ مارکیټونه دي نو فکر کوم هغه طرف دا چې مشکل سره مخ ده چې دغه کورونه او دغه مارکیټ به له منځه ځي. تاسو د اتمې ناحیې دا اقدام څنګه بولئ؟ دا اقدام خو زه په دې باندې ښه بولم ځکه دا د افغانانو دپاره ډېر یو ښه کار ده چې دا ساحه ازادېږي سړک لویږي یعنې دا بیروبار کم چې اوس موږ ګورو دا ساحه وګورئ که نه دا بیروبار به کم شي او که چېرته دغه کار داسې پای ونه مومي که نه یعنې هغه طرف هم همداسې پاتې شي نو دا بیروبار کرا زیاتېږي نفوذ زیاتېږي موټر خلک زیاتره اوس موټر اخلي ځکه موټر هم ارزانه شوي دي او د دې ترڅنګ دا خلک موټر چې واخلي بیروبار سخته زیاتېږي بیروبار چې زیات شي نو هغه عبور ډېر په ضعیفه شکل یعنې ترافیک به هم ورسره چا خبره او په زور سره دی خو واخوا به منډې وي که نه نو جنجالونه به زیات شي. ډېر ښه اقدام دی دې له خاطره سړک څه ده موږ ټولو نه ګټه اخیستی سهولت ته حتی تېرو وختو کې وایي بیروبار ډېر وایي خلک شفاخانو ته څه مریض تللی نه سو په لاره کې وایي ځان ورکوي او بالکل همداسې دارنګه وایي ماشومان په لاره کې پیدا شوي بالکل زیاتره ماشومان په لارو کې پیدا شوي دي او دا خو ښه اقدام ده چې له خامه سړک نه پوخ سړک ډېر ښه عالي ځکه هغه تک ډېر تیز پې کېږي د موټرو تک ډېر تیز کېږي یعنې کومه واقعه چې عاجل شوي ډېر زر موږ رسیدګي کولی شو هغه ته او چې خامه یو تنګې لارې کوڅې باندې نو بیا ډېر په مشکل سره کېږي که نه او بل یو غټ مشکل دغه ده چې کله ساحه ډېره تنګه شي بیا نو دغه موټرونه رنګونه زیات وي دا رنګ چې دا ډېر په مغزو باندې بد لګي که نه طبله نګاره نو دا ښه نه ده نو چې سړک ازاده وي ډېر ښه عبور کړي ډېر ښه خبره ده. مننه ورور له وخت څخه هم زموږ ته راکړه اخره کې کوم پیغام که لرې لیدونکو ته مسؤلینو ته غږ دی اوري؟ خیر اوسې جزاک الله. ما یو پیغام یوازینی دا پیغام د ټولو افغانانو ورونو ته چې دا کم خارج ته تللي دي دا د بیرته راشي افغانستان ته کم پوه خلک دي دا د ټول افغانستان ته راشي خپل جین باندې بیرته مقرریږي ځکه نن سبا کې موږ ګورو طالبان ډېر ښه اقدام کړی دی افغانانو دپاره او ډېر ښه سهولتونه برابر کړي دوی بیرته غواړي چې کم پوه کسان راغواړي له خارج نه راشي دلته کار وکړي افغانستان جوړ کړي نو د ما هم دغه هیله ده چې افغانان ټول خارج نه راشي بیرته خپل وطن ته کار وکړي خدمت وکړي او تعلیم دې وکړي تعلیم برخه کې موږ افغانستان ډېر ضعیفه ده نو تعلیم دې وکړي نړۍ سره موږ ځان سیال کړو باید ما دا یو غټ پیغام ټول افغانانو ډېر ښکلی پیغام هم خیر جزاک الله ګورم ودان دا میک به واخلم په اجازه دی ولې نه ستړی مه شي ستړی مه شو ساعت دی ښه ده شکر الحمدلله ستړی به مې والا ستړي یو بس کار دی بس تمام ورځ لګیا و څنګه که لږ معلومات راکړې چې شی اول دلته داسې دی که نه دا خو ډېره مخکینۍ نقشه وه که نه ګوره هغه خوا 4 لاینه دی سره که نه دې خوا یو لاین پاتې و نو دا بیا را څو کاله نقشه وه هغه و ګډوډۍ ډېرې وې که نه خو اوس چې دی که نه اسلامي امارات بیا را کار عملي کړو نو اوس یې یو هفته وخت ورکړی ده نو دې شنبې ته د خیره سره کار شروع کېږي دا به ټول ورانېږي نو بیا نو دوکانونو مالکانو چې دی دومره وکړل د خپله د روغ سامان ته وویستلو نور بس داسې بلدوزر چپه کوي نو موږ دلته بیا ټیکه ونیوله دا ټول دوکانونه نو اجاره مو ونیوله یو ټول مو نور هغه کړي دي او 2 دانې پاتې دي او بس دا هغه مو نن دومره وکړل سبا انشاءالله خلاصوو څنګه جوړول سخت دي او ورانول یاره جوړول سخت دي جوړول سخت دي ورانول خو ډېر اسانه کار او نو واه څه چپه شي نو که نه بس وهو او چپه نو کار هم پاتې سبا ته
کار مونږ پاتې سبا ته نور مو کارګر راوستي ول بس خو ماشاءالله کار یې وباسلو دا ځای مو د خپل دی تاسو په اجاره نیولې مونږ په اجاره نیولی دی مونږ زرکاران دا د بل چا ده دا د بل چا ده چې ول دلته دلته چې و که نه دغه نمبایي وه یو خو یې نمبایي وه و دغه د وړو مړو دوکانونه ول دا ګودام و نو په یو حساب د وړه خرڅوله ښه د سیو مارکېټ هغه و دلته دې دوکان کې وړه خرڅېدله هغې کې هم خرڅېدله دا د غاښو والا ځای و دا کلینیک و د کلینیک و دا نور کلینیکونه هم دي ګورې ارمان جان خو یو تصویر ونیسه دا کلینیکونه هم دي نور بچ شوي دي تر دې کلینیک پورې دا ګوره دا شین ځای دغه ځای پورې چپه کېږي دغه ځای پورې ناقچه ده او دغه چې دی که نه اخوا سلماني ده امام ده غټ امام ده نیمایي هغه هم په نقشه کې و نیمایي پکې ده روان ده تر همداسې روان دی تر سرتپې پورې و بس دا مارکیټونه شان ډېر کې جوا خاص خیر الله شبخانه هم پکې ځي عیزګاه صادقه کې او کیم شبخانه هم پکې ځي ماجد خو به نه وي په دې لاس ماجد خالص حویلي پکې ځي محمدي ماجد زه خیر نو څنګه بولې دا جنایي اقدام والله نایي اقدام چې دی که نه مونږ ښه بولو خو دې نور به تجارت ته زور کوي خو تجارت دا ووایي که نه چې دا خو په زور نیول شوي ول دا ځایونه نو اوس دی که نه نو ډېر ښه کار وشو دوی د پیسې بسلې دي دوی کیسې کې مستریده زاړه دوکانونه ول که نه دا خو د سړک ځای ده نو دوی د ملت په ځای کې دلته دوکان جوړ کړی دا یعنې دولتي ځمکه وه دا دولتي سړک و دا د داود خان په وخت کې دا منظور دی څلور لاینه سړک به یې 3000 قیمته نو اوس چې و کارتنو کې 2 لاینه و نو کارتنو کې خو تا ته ګورې معلومات صحیح دومره رش دی که نه چې مریض هم چا خطر کې کېږي مثال که نه خو برابندي کې چې بند شوې که نه 6 لکه مو مشکل پېښېږي یو سړي ته ډېر خو پیغام آخره کې که لیدونکو ته ولرې مننه زموږ ته وخت بس پیغام خو دا دی بس ټول خلک په خوشحاله شي د ملت لپاره جالار جوړه شي که نه دا ډېره ښه ده بس ټولو نه مننه بس تا نه مننه تا ته هم ښه وخت ورور ژوندی دی څه وکړو څه خدمت بس مننه مننه مالک یې دا دی د دوکان کې یو سړی سناری دا را روان نو ساعت هم ښه ده شکر د تاسو له خیرته ده مننه ژوندی اوسې ورور یو ځان کې وپېژنې دوستانو ته زه د پکتیکا ولایت زه مارکیټ کې منشي یم وروره د دې مارکیټ دې مارکیټ منشي یم وروره ډېر ښه اوس څونه په نقشه کې ده نقشه کې 11 ګامه داسې ده په سور باندې اوږدوالی تر تپې پورې د سړک ښه سر تپې پورې ښه ډېر ښه اوس دا جنایي اقدام تاسو څنګه بولئ جنایي د اقدام دا بولو چې ښه کار سوی دی چې سړک پوخ شي او سړک آزاد شي مشکل پېښ شي لارې باندې لار باندې یو مریض تکلیف شي نو لارې بندې دي نو خو به داسې اوس زورواکي و لارې بې بندې کړي و زورواکو رشوت پې اخیستی دا رشوت نه مني وروره کوي یعنې خفه خو نه یې تاسو نه خوشحاله ډېر پې راځي ډېر پې خوشحاله و ډېر کوم وینا که اخره کې لرئ لیدونکو دا وینا ده چې وطن جوړ شي او خدای پاک دې امن راولي او خوشحالي باندې خو وخت تېر کړو سره یو بله پوښتنه ورور دا دوکانونه څه جوړ سوي دا ځمکه شخصي وه یا دولتي وه یا شخصي ده دولتي نه ده شخصي ده هو شرعي قواله لري شخصي ځکه د ځمکه ده بې دې مصرف نایل خو نه او تر اوسه پورې خو څه پلان نه ده شوی تر اوسه پورې نیولی هم نه ده کړی یا نه ده څه هم نه ده نیولی ورور زه الله مهربانه ده که چیرې شخصي ځمکه یې تاسو حق ده باید عقل درکړي خدای مهربانه انشاءالله استراحه به یې کړي انشاءالله نو مننه ورور خیر اوسه زموږ ته م وخت راکړه خیر اوسه مننه په اجازه م دا مایک به واخلو سلام علیکم حاجي صاحب وعلیکم سلام زه امان الله د کارتناو صحیح اوسېدونکی یم ډېر ښه حاجي صاحب دلته کار هم کوئ یا تنها اوسېږئ دلته مو کور د خپل کورونه مو دي د مومګانو کورونه مو دي د سابقه کې کورونه مو دي ډېر ښه یعنې همدلته وړکی نو غټ سوی به مې همدلته موږ ډېر وخت تېر کړی وړه هم دلته سکر شوي ډېر ښه حاجي صاحب دې تخریب لپاره که خبرې وکړو نو د نایي اقدام تاسو څنګه بولئ دوکانونه کورونه وایي چپه کېږي او یو بل سړک وایي جوړېږي والا خو خبره داسې دی چې وره داسې حساب دی چې جومات له ړنګه لاره جوړه کړه دا خلک ډېر په مشکلو کې دي ډېر په هغه کې د خیر خلک په اقتصادي مشکلو سره مخ شي خو ډېره مهمه خبره دا دی چې وره د سړک پراخه شي خلک د مشکلو نه خلاص شي
بیا وایي. او معلومات لرئ چې تخریب له کوم ځای نه شروع ده او تر کوم ځای پورې ختمېږي؟ والله که دا معلومات لرو خو داسې ګورو چې ارضي کې داسې یو تخریب شروع ده ور ساحې کې ور کارونه روان دي ور خو زه خو خپله په دې پلان باندې خوشحاله یم چې سر ته ورسېږي ډېر به ښه شي. او دا نیک کار ده دې له خاطره همدا اوس سرمانه ته کامره هغه لاسته واړوه ګورې څنګه بیروبار ده بیروبار د لارې بنده دی مشکل د خلک ور مریض وي بیمار وي ور پوه شي ډاکټر ته شفخانې ته رسیدګي نشي کولی خلکو ته سهولت کېږي دې په جوړولو دغه څه ډېر سهولت خلکو ته راځي خلکو د مشکلو نه خلاصېږي. بیا وایي صاحب نو مننه چې موږ ته وخت راکړئ کوم پیغام لرئ مسؤلینو ته یا هېوادوالو ته زموږ کامره دې په خدمت. بس ښه خبره ده چې هر چېرته داسې کارونه شروع شي لکه نن سبا چې شروع شي ټول هېوادوالو په سکون کې په امن کې وخت تېر کړي او ډېره ښه خبره ده زه خوشحاله یم دغه وطن هم آبادېږي وطن هم آبادېږي نفوس ډېر ده او صحیح هغه دي سړکونه واړه دي تنګ دي. بیا وایي بس تاسو نه مننه چې موږ ته وخت راکړئ. بس خوشحال دی تاسو نه مننه خیر دی اجازه مې مایک خو به واخله. ډېره مهرباني مننه ګرانو لیدونکو نو دا و د موږ د نن خپرونه چې ورون سره هم خبرې وکړې لا زیات معلومات هم د تخریب لپاره تاسو ته درکړو. نو تر بلې خپرونې چې سیلاب ردوال ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو په الله سپارم ښه وخت ولرئ الله په امان.